په ژوند کې د کامیابۍ پرمختګ او بریا لپاره د ښه فکر ترڅنګ د ښه پلان ترڅنګ عمل هم ډیر ضرور دی. که موږ ښه فکر کوونکي واوسو ان تر دې پورې که د نړۍ په سطحه مفکرین شو، خو د خپل فکر ته او هغه پلانونه چې موږ جوړوو عمل جمع ونه غوندو یا عمل ورسره عمل نه وي، زموږ دا فکرونه، زموږ دا پلانونه، زموږ دا هڅې د هر څه ناکام دي. موږ ټول ډیر ښه فکر کوونکي یو، ډیر ښه پلان جوړونکي یو، خو زموږ غټه ستونزه په عمل کې ده. موږ د شپې له مخې یو ښه پلان جوړ کړو چې سهار به زه همدا کار کوم، ان تر دې پورې یو پلان یو فکر وکړو چې ځان تر بریا پورې ورسوو، خو کله چې سهار راپورته شو بیا هیڅ هم نه وي. بیا زموږ ورځ په هغه کارونو باندې تېرېږي چې هغه زموږ د پلان سره هیڅ سر و کار نه لري. که موږ غواړو چې بریالي شو، کامیاب شو، خپلو هیلو ته ورسېږو، نو د فکر ترڅنګ د پلان جوړونې ترڅنګ د ښه فکر او ښه مفکورې ترڅنګ موږ باید عمل هم ولرو. بیا وایم که موږ څومره ښه فکر وکړو، ان که د نړۍ په سطحه مفکرین شو او ښه پلان جوړونکي شو، خو چې عمل مو ورسره نه وي، موږ ناکام یو، بې پایلې یو او زموږ پلانونه، زموږ هڅې هم ناکامې دي. راځئ له نن نه وروسته خپلو فکرونو ته، خپلو پلانونو ته د عمل جمع ور واغوندو. که څه هم چې عمل سخت دی، خو همدا عمل کولی شي موږ خپلو هیلو، خپلو هدفونو ته ورسوي. په همدې هیله، په همدې تمه.